د ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو پخوانی ارمان. لویه ټاپي پروژه د څلورو تپیدونکو زړونو ترمنځ بېساره اتصال ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند. دا یوازې د غازو یوه نلیکه نه ده، دا د هیلو او امیدونو پایپلاین دی، یو حیاتي شریان دی چې د افغانستان له خاورې په تېرېدو سره د سیمې اقتصادي زړه په حرکت راوستی او زرګونو ځوانانو ته یې د کار زمینه برابره کړې. داسې الحمدلله د افغانستان خلک نن د دې پروژې د پیل شاهدان دي، د ټولو لپاره د خوشحالۍ ځای ده او موږ ډېر خوښ یو چې وموږ کولی دغه لوی ارمان د خلکو پوره کړی سو چې د ټاپي په غځېدو سره به زرګونه افغانان په کار بوخت شي او په دوامداره توګه به څوس د ټاپي پروژه ده دلته نل ده او دا سلونه کاله انشاءالله دوام کوي. دې سره به خلک په کار اخته وي، دلته به د مراقبت لپاره، د امنیت لپاره او د نورو ضرورتونو لپاره به خلک مصروف وي. دا د کار او اشتغال ځایي او کار پیدا کېدو لپاره ټاپي د دوامدار پرمختګ، سیمه‌ییزې هوساینې او د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره د روښانه راتلونکي پر لور یو ټینګ ګام دی. د ټاپي د غازو نلیکي پروژه د نړۍ له سترو انرژي لیږدیزو پروژو څخه شمیرل کیږي. دغه پایپلاین له 1800 کیلومترو څخه زیات اوږدوالی لري او هر کال د 33 میلیارده متر مکعبه طبیعي غازو د لیږد ظرفیت لري. د دې مسیر له 800 کیلومترو څخه زیاته برخه د افغانستان له خاورې او د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. دا هغه ستره پروژه ده چې افغانستان د انرژي د ترانزیت پر څلور لارې بدلوي. د دې پروژې عملي چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې سترې طرحې مهمې ګټې د کلني ترانزیتي حق په توګه د میلیونونو ډالرو ترلاسه کول، د کورنیو صنعتونو لپاره د ارزانه غازو برابرول او د انرژي د دوامدارو زیربناو رامنځته کول دي. ټاپي پروژه د سیمه‌ییزې همکارۍ او دوامدار اقتصادي پرمختګ یو روښانه سمبول دی. دا یوازې یو صنعتي پروژه نه ده، بلکې د سیمې د اقتصادي ژوند حیاتي شریان دی. هر کال له 33 میلیارده متر مکعب زیات غاز د صنعت څرخونه په حرکت راولي. د افغانستان لپاره ټاپي د زرګونو کاري فرصتونو، میلیونونو ډالرو ترانزیتي عوایدو او هغو کورنیو ته د انرژي د رسولو معنا لري چې کلونه یې د انرژي له کمښت سره ژوند کړی دی. دا پروژه د نړۍ په یوه له حساسو سیمو کې د تفاهم او انرژي ډیپلوماسي روښانه بیلګه ده. د فولادو پایپونه د ځمکې لاندې ځای پر ځای کیږي، خو د سولې، پرمختګ او هوساینې بهیر د ځمکې پر مخ روانوي. ټاپي ثابتوي چې ګډې کولی شي په سیمه کې ستر اقتصادي ګامونه او پرمختګونه رامنځته کړي. دا نلیکه د همغږۍ او یووالي لوړ غږ دی، هغه ځای چې انرژي د تلپاتې سولې او ګډې هوساینې پر لور لاره هواروي. د دې سترې او حیاتي پروژې 15 کیلومتره برخه د افغانستان په هرات ولایت کې ځای پر ځای شوې ده او ټاکل شوې چې د 2024 میلادي کال تر پایه لومړی پړاو تر هرات ولایت پورې بشپړ شي. د یو پرمختللي، سوکاله او مترقي افغانستان په هیله.